دا ورو سوال کړی دی چې یو سړی د پټکۍ په سر کړی دی او دا پټکي باندې مسح وکړه او بیا دا پټکی لرې کو، آیا د ده اودس ماتیږي او که نه؟ ځکه چې ما ستا نه یو سوال کې واورېدو، د سوال په جواب کې چې تا وایي چې دا جورابو باندې مسح وشي یا په موزه باندې چې وباسي اودس وي نه ماتیږي، بیا هغه اودس شتي. آیا د پټکي مسله هم داسې ده؟ الجواب، اول خو دا خبره ښکلې مسله مخې ته راغله چې پټکي باندې مسح کول دا ثابت دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په صحیح حدیثونو کې، لکه حدیث د عمرو بن امیه په صحیح بخاري کې دی، رأیت النبي صلی الله علیه وسلم یمسح علی امامته و خفیه، ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلی چې په خپل پټکي باندې مسح کوله او په موضوع باندې مسح کوله. نو یو خو دا مسله ده چې په پټکي باندې مسح څه ده؟ ثابته ده. بیا دا خبره یاده کوي کم خلک چې دا وایي چې پټکي باندې مسح جایز ده، هغوی بیا په دغه مسله کې فرق نه دی کړی د جورابي په مسله کې او د پټکي په مسله کې، بلکې هغوی وایي چې دا دواړه من باب واحد دي، په یو باب کې دواړه راځي. څنګه؟ کم علما چې دا وایي چې د موضوع ویستو سره یا د جورابو ویستو سره اودس ماتیږي، نو هغه علما دا هم وایي چې دې پټکي د لرې کولو سره اودس ماتیږي، ځکه چې مسح په دې پټکي شوې ده، څنګه چې هغوی د جورابو او د موضوع په باره کې وایي. او کم علما چې دا وایي او موږ په څو ځایونو کې دا مسله باندې کړې چې راجح قول هم دا دی او دا د محققینو علماو قول دی، که امام ابن حزم هم دا رای ده، امام احمد بن حنبل نه یو روایت داسې نقل شوی دی، شیخ الاسلام ابن تیمیه او نور داسې علما چې جورابه یو سړی مسح پې وکړي او بیا یې لرې کړي یا موزه، نو اودس ورسره نه ماتېږي. دلیل سره چې اودس نه ماتېږي ځکه چې دلیل نشته اودس په ماتېدو باندې. یو مسله چې یقین سره ثابته شوه نو بیا به یې لرې کوو هم په یقین سره، د ده اودس یقیني ثابت شو، ځکه چې دلایلو نه دا خبره ثابته شوه چې مسح شتي او چې مسح وکړي اودس صحیح دی. اوس چې د ده د اودس ماتې د هغې دپاره به هم یقیني دلایل راوړي او هغه نشتي. نو کوم علما چې دا وایي چې جورابې ویستو سره او یا د موضوع ویستو سره اودس نه ماتېږي، نو هغوی هم دا وایي چې پټکي لرې کولو سره هم اودس نه ماتېږي، او هم دا قول راجح دی، دا قول څه دی؟ راجح دی. والله اعلم.